इज्जतमंद मुसलमान द अल्लाह अज़्ज़ व जल द मुक़द्दस कलाम कुरान करीम फिंज़िलसम पारा सूरतुल इसरा सख़ा युसु आयतुन मुबारकान स्तासी मख्त तिलावत द जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुबारक अहादीस सख़ा यौ हदीस शरीफ इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह फ़ख्बल किताब मस्नद अहमद की द उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर रिवायत से कर कड़ी दी इस मख्ता जिक्र अज़ीज़ानु अल्लाह अज़्ज़ व जल द इंसान मख्ता दुआ कोरीश यौ कोर कच्चा दे फानी दे खत्मेदूं की दे यौ څو ورځې بعد ختمیږي د لس ورځې خو البته نقد دی نقد یو کور وس در کوم خو بیکار او ناکار دی کچا دی یو څو ورځې بعد بیرته خرابېږي موقت سرای دی راهنما والا ته چې ورسي هغه رسمی خط نه درکوي وای او یې وای ضمانت نشته او بل داسې کور الله عز وجل د انسان مخ ته ایښی دی چې هغه آباد کور دی د ژوند او زندگی هر څه سهولیات پکښې دي پر نقشه برابر کور دی او یې زم لري او ابدي کور دی او خرابېږي هم نه پوخ دی اوس خو د عقل تقاضا دا ده چې یو میاشت بعد زما لاس ته راسي خو دا ښه کور ښه دی پر نقشه برابر دی دایمي و ابدي دی خرابېږي نه د ژوند سهولیت پکښې دي د عقل تقاضا خو دا ده چې یو میاشت انتظار وکړو خو هغه ښه کور سړی و او دا د نادانۍ و جهالت علامه ده چې انسان وایي دا خراب کور راکړه پروا نه کړي بس ما اوس ورته ضرورت دی دا الله عز وجل د حضرت انسان امتحان واخیست إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال موږ د دې امانت بوج دا مکلفیت تقوا او پرهیزګاری او عبادت او دینداری دا مو پیش که اسمانو ته چې ونیسئ اخیستې څه کوم والارض مځکې ته مو پیش کړي والجبال غرو ته مو پیش کړي چې دا قرآن دی دا سنت دی دینداری ده روژه ده لمونځ دی زکات دی فابین ان یحملنها واشفقن منها الله عز وجل اختیار ورکړي څه خوښه ده غواړئ څه کوه هغو انکار وکړي چې نه زموږ توبه ده واشفقن منها وبېرېدل انسان کې ول څنګه کوي امانت دی تقوا ده پرهیزګاري ده دینداري ده مشکلات ورسره مل دي وحملها الانسان انسان ول را پشاید بسم الله انه كان ظلوما جهولا د چې پشاکی الله عز وجل ورته فرمایل ظالم هم دی جاهل هم دی څنګه دی واقع دی اوس د پسر نو دنیا خراب کور دی دنیا کچا کور دی دنیا بے تضمین او بے ضمانت او بے اویز کور دی یو میاشت بعد خرابېږي یو میاشت بعد ضمانت ته څوک درکوي کم ډاکټر سته کم سرجن سته کم پروفیسر سته کم طبیب سته چې ماته یو میاشت ضمانت راکړي چې ته ژوندی دا خو موږ یو مثال خالي ورکړو د یوې هفتې ضمانت نشته د یوې ورځې ضمانت نشته د یوه ساعت ضمانت نشته ما مسجد کې ناست وی د زړه سکته پر راغله په دفتر کې ناست وي دغسې مغزې راوځړېږي د زړه دوره پر راغله او آخرت آباد کور دی اخرت آباد کور دی شان د مؤمن مسلمان دا دی چې خپل مقصد هم و غم و فکر هغه د اخرت کور وګرځي دغه مفهوم الله عز وجل په دغه آیاتو کې ذکر کوي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد سوکونو قرآن دی
سړی د قرآن په قدر پوسي او لږ ورننوځي قرآن کې جلا خوند دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله الله عز وجل په خوب ولیدی، نو بیا الله عز وجل ته خواست وکړي چې الله زما یې پوښتنه ده. الله عز وجل ورته وفرمیل چې الله عز وجل چې پوښتنه وکړي چې الله ته په کوم عمل ډېر خوشحاله کېږي، کوم عمل چې بنده یې کوي؟ الله عز وجل ورته وفرمیل د قرآن په تلاوت. قرآن ماته ښه خوند راکوي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله پوښتنه جوړه کړه چې یا الله په ټولنه کې خو دوه قسم انسانان قرآن وایي، ځینې هغه دي چې علما دي، شیوخ دي، د قرآن په ترجمه او مفهوم پوهېږي، او ځینې هغه دي چې عوام دي، قرآن اخته دي شپه ورځ خپل په زندګي او کاروبار په قرآن نه پوهېږي. وایي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، اخته دي. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ابي صاحب تراوی ورکی د په ګرمسیل کې ګرځي ولاړ خدلتي فکرې په ګر الته بي پر میم ذکر لري ایا وای کرلی یا بلی ته کار شو نمازګر المنظم لا صاحب خطا وتی مقتدی د مسجد کنجه پر اړه چې ملا صاحب درې رکعات او سبحان الله سبحان شعر سره سونه حاضر و ناظر ول سپوز به چې درې رکعات وسول ول څلور پټې هم ځکې لرم روزانه په هر رکعت کې د یو پټې او د یوې کې تیم ځکې حساب کوم نن مې د دروم ځکې حساب وکړي څلرم پاتس بوز بپای خود ګوسبن بپای خود هر سړی پوس خپل پوهه پوس بیا هم کار وکړي نو یا الله سړی په پوهیږي هغه تلاوت ته شخوند کوي کنه په پوهیږي وای الله عز وجل ورته فرمایل سواء کان بفهم او غیر فهم ما ته قرآن محبوب دی که څوک په پوهیږي کنه پوهیږي ما ته د قرآن تلاوت نه دا مې خبره تر د آیاتو پورې درته وکړي چې دا د قرآن آیاتونه لکه د زنځیر کړۍ یو په بل پسې تړلي دي دا مفهوم دلته په سورة الاسراء کې الله عز وجل بیان کړی خو دلته دا مقید دی قیدونه دي شرطونه الله ورته ایښي په سورة هود کې به الله عز وجل دا مضمون مطلق بیان کړی په سورة الشورى کې به الله عز وجل دا مضمون مطلق بیان کړی اوس راځه الله عز وجل فرمای من هغه سړی کان چې وي یرید غواړي یو څوک په دې دنیا کې ژوند کوي اعمال حسنه هم کوي خو د ده مقصد څه من کان یرید العاجله د ده مقصد و اراده ژر حاصلېدونکی کور وي د ده مقصد و اراده نقد معامله چې زه اخته یم عمل کوم زما د دې دنیا راحت پکار دی ښه نمره مې پکار ده ښه سرای مې پکار دی ښه وسایل مې پکار دی ښه مینه مې پکار ده ښه اولاد مې پکار دی اخرت خرې ورې ملا صاحب پوسه خپل خبرې پوسه صوفیانو ملایان پوسه زما دغه د ژوند اسباب پکار من هغه سړی کانه چې وي یرید اراده لري په خپلو نیکو اعمالو سره حکیم علومت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په خپل تفسیر بیان القرآن کې دغه عبارت دلته محذوف را باسي من کان یرید العاجله هغه څوک چې نیکي کوي مقصد یې دا دنیاوي هغه څوک چې عمل کوي اخته مقصد یې دا دنیاوي العاجله ته پښتو ترجمه تاسو راواخی ژر حاصلېدونکی کور نغد کور یو څوک ژوند کوي د دې دنیا ژوند یې مقصد دی عجلنا له په تلوار مجور کوو له دته فیها په دغه دنیا کې دوه شرط واورئ ما هغه څه ورکو نشاهو چې زموږ خوښه سي لمن هغه چا چې ورکو نوریدو چې زموږ اراده وسي هغه واورئ دا قرآني معلومات هر وخت نه کېږي یو څوک په دې دنیا کې اخته دی دا دنیا یې مقصد ده طالب دنیا دی غوښتونکی د دنیا دی د دنیا مرید دی الله عز وجل فرمایي په دوه شرط یې ورکو عجلنا په تلوار یې موږ ورکو هغه څه چې زموږ خوښه سي چې زما خوښه سي هغه شی ورکو د دې څه دا معلومه سول نن سبا چې په دنیا کې کوم کسان د دنیا په کاروبار اخته دي د دوی هر ارمان نه حاصلېږي اوس به هغه مارکیټونه درلودي خو نه کېږي وہی ہوتا ہے جو منظوری خدا ہوتا ہے هغه به کېږي چې الله ته منظور وي
لمن هغه چا چې ورکو نورید چې زموږ اراده وسي دا د دنیا ساز و سامان و دنیا و دولت و پیسې و مزي و چړچي و غورمي و چورمي دا چا ته ورکو دا هغه چا ته چې زما خوښه سي یعنې ګوره دا یو قاعده سول چې په دنیا کې چې چا د دنیا کاروبار اخیستی دی او د دنیا ژوند یې مقصد ګرځولی دی هغه سر ته نشي رسېدی په دنیا کې هغه سړی مقصد ته رسېدلی سي هغه هم د دنیا ژوند دا خراب ژوند دا د الله پر اراده باندې تړلی دی زورونه وي څوک چین ته ځغلي څوک هندوستان ته ځغلي څوک پاکستان ته ځغلي لیکن پای مو ولیدي چې ډیوالیان سول سراپان مو ولیدل د سراپانو مشران مو ولیدل لیکن ډیوالیان دي په دوبۍ په جاپان کې ناست دي دلته په لکونو لکونو ډالر د خلکو وړي دي نو په دنیا باندې ژوند آبادېدلې د ده د باب د کندهار کې څونه بیا وړلې څونه بیا دی نسته یو څوک څونې وتښتولې د خلکو بس تا سراپي چې چور کړل بس تا سراپي چور کړل قرآن داسې حقیقت بیانوي عجلنا له فیها ما نشاء موږ دغه سړي ته ورکو هغه څه چې زموږ خوښه سي زموږ غواړي لمن هغه چا ته ورکو نورید چې موږ غواړو نو الله یې خپل په خوښه ورکوي هر چا ته نه ورکوي ستا په خوښه الله پاک تا ته نه درکوي که ستا خوښه چې ته د سهار د 8 بجو سړي د مازدیګر تر 5 بجو پورې ماته ګراکان په قطار ولاړي لیکن الله پاک وایي چې زما خوښه سي هغه څه کوم که زموږ ته خوښه سي موږ ته هلمند دې سره زر سي کندهار دې سره زر سي افغانستان دې سره زر سي د اسیا زړه دی آدي پلان دی تور د وګوره